باب الاحصار باب د په بیان د بندې دلو کې د حج نه. احصار دې ته وایي چې یو حاجی او معتمر د حج او د عمره احرام وتړلو او د حج او د عمره په نیت روان شو خو په لار کې بند کړي شو او بندې دل زمون په مذهب کې په مختلفو طریقو راځي. یا دشمن رکاوټ جوړ شو حاجیان او معتمرین حرم شریف لنه پریجل عیاذ بالله، یا یو سړی داسې بیمار شو چې دې بالکل تلې نشي حالت احرام کې دې وس کوي اوس د احرام تړلې. نو دا مسائل د لدې کې تفصیلا ذکر کړي. باب الاحصار باب د په بیان د بندې دوکې د حج او عمره. دا بندې دل راځي چې حرام دې تړلې. اذا احصر المحرم کله چې بند کړي شي محرم بعدو د دشمن په سبب او اصابه مرض یا ورته ورسی کی مرض او داسې مرض دې يمنعه چې منی کوي دلر من المضي د تیرې دلو نه په حج باندې او په عمره باندې نو حل له التحلل حلال دې دلر ځان حلالو ودا چې وزن نه حلالي. وقيل له د تبویل شي چې ابعث شاتن تولې غيو غټ تذبح فی الحرم چې هغه ذبح کړي شي په حرم کې، هغه ذبح کړي شي په حرم کې او وعد بها وعده بو کی دا غچا سره يحملها چې هغه ځان سره بوزي دا غټ لیومن دی ورځي بعینه یعنی معلومه ورځ سره. لکه دې کې اوسړه د دشمن د وجنه بیماری د وجنه احرام تړلې او بند نو یا خو به اوس خو اسانه خبره ده په خوا ودا چې کول جبل قسل به پس طریقه وي چې زمانه حدود حرم کې او غټ ذبح کا فلانی تاریخ او فلانه ورځ باندې اوس خو اسانه خبره ده چاله په ټلیفونو کې او هغه په اعتبار بورلوي چې حرم شریف کې او غټوال او مانه سره د چې کلا ورته وي ذبح هم کو نه دی به احرام کولاو احرام کولاو غډه د نال ته ذبح کو خود دغه حج او عمره آینده قضا په دیوانه فرض او واجب ده. چې کله امن راشي یاد د صحت ملاو شو نو دې بدغه حج او عمره سکي دا به قضا راګرځي. ثم تحلل او بیا دې ځان حلال هم تړلې او دې داغه نه بند کړې شو په سبب د دشمن یا د بیماری نو دې با حرم شریف ته وګډولېږي او دا ایسر به رز مقرر کی چې په کوم رز حدود حرم یوصل یو کم شپته می صفه نه ګوري. فین کان قارنن کچری وی دې قارن هغه حاجی لوي چې د خپل میقات نه او د وطن او د کور او د کلی نه د حج او د عمره احرام یو ځای تړلې. نو کچره قارن وی نو بعث بدمن دې بدو دمونه لګي یعنی دو غډان بلیږي یو د حج د احرام د کلاوي د لپاره بل د عمره د لپاره. ولا يجوز جائز ندی ذبح دم الاحصار ذبح کول دا غدم د احصار د بندیدو الا فی الحرم مگر په حدود حرم کې یعنی دا غټ ببل دې نشي ذبح کېده بلکې حدود حرم چې تاسو سمخ کې 13 کم سلويخ میلا رقبه داغه حدود حرم کې چکم ځای کې ذبح شو نو بس درست. ويجوز وجائز دی قبل یوم النحر مخک د ورځې د قربانینا حاجی بن شوی دی ولا قربانی لډیر رضی دی نو بس داغه نه مخک د دې ذبح کول جائز دی عند ابي حنیفه پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. وقال ابو یوسف ومحمد او ویل دی امام ابو یوسف و امام محمد رحم الله چې لا يجوز روان دی الذبح ذبح للمحصر د محصر د پاره بالحج په حج الا فی یوم النحر مگر په ورځ د لوی اختر نه به ترغی پوری سوی محصر وای چې ذبح نشي. ويجوز جائز دی للمحصر د پاره دا محصر چې بند کړي شوی دی بالعمره په عمره سره ذبح متا شاکله چې خوښ یعنی اوسره د عمره د وجینا عمره احرام تړلو او د بیماری او د دشمن د وجنه بند شوند کله چې خوښ او مسله هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سان را او هغه عمل له چې بس کله حج احصار راغه بندې دلو کده عمره نو بس رز د معینه کې او چې دنال تذبح او کې نه د احرام کلاو کې. والمحصر او بند کړي شو بالحج په حج سره د حج نه بند کړي شو اذا تحلل کله چې حلال شي نو فعليه حجه وعمره دې به یو حج عمره قضا راګرځي.
وعلى المحصر بالعمره او هغه چې بند کړي شوی د عمرینا نو پدوانه قضا وي صرف د عمره قضا براړي وعلى القارن او په قارن باندې حجۃ و عمرتان یو حج به قضا را ګرځي دو عمره به قضا را ګرځي